ماشوم څنګه جوړیږي په نهو میاشتو کې دننه د انسان په خېټه کې نو کله هم چې د ماشوم نطفه تیار شي کوم ته چې مونږ زایګوټ ویلی شو نو دا ماشوم چې اولې میاشتې ته را رسیږي نو داغه چې کم زړه دی دا په جوړېدو باندې شي دغه په وجود کې کم نری ورکوټي رګونه چې دي کم ته چې بلډ ویزل ویلی شي دا هم په جوړېدو باندې شي او د دې سره لکه څنګه تاسو ته په ویډیو کې لیدی شي ورکوټي لاسونه او خپې هم په جوړېدو باندې شي او دا ماشوم چې دوه میاشتې ته را رسیږي نو دغه په وجود کې دننه چې کم اندامونه دي دا په جوړېدو باندې شي لکه ګردې شوي یا ینه شوه یا نور دغه شان کم اندامونه چې دي او چې کله 3 میاشتو ته را رسیږي نو دا اندامونه لږ شان کار شروع کی او څلورمې میاشتې ته چې دا ماشوم راسیږي نو دغه دننه سترګې جوړې شوي وي او په پردو کې وي حرکت کول شروع کی او 5مې میاشتې ته چې دا ماشوم رسیږي نو دغه چې کومه کټه ګوته ده دا پر اودو باندې رودل شروع کی او د دې سره دا ماشوم حرکت کول هم شروع کی او د دې سره د ماشوم نه هغه وبکمې چې ګیر چاپیره تو شوي وي کم ته چې امنیوټیک فلویډ ویلی شي نو دا وب دا ماشوم تیروي او واپس یې بیا را گزاروي چې د دې په مدد سره د ماشوم هغه ترتیب کم چې خوراک ازموي کم ته چې مونږ ډایجسټیو سیستم ویلی شو هغه په جوړېدو شي د دې سره دغه پیپړې هم په جوړېدو شي او شپږمې میاشتې ته چې دا ماشوم را رسیږي نو دغه چې کمی پیپړې دي دا هم په کار کولو باندې لګیا شي او نور چې څومره اندامونه دي دا هم په کار کولو باندې لګیا شي او د دې سره دا ماشوم هغه اوازونه هم اوري کم اوازونه چې بهر ته اوریدي شي او دا ماشوم چې ومه میاشتې ته را رسیږي نو دغه چې کم سترګې دي دا هم اوپن یعنی کلاو شي او بهر په پیلا ځل باندې رڼا وګوري او د دې سره دغه په دماغو کې نیورون ورته ویل شي هغه هم په جوړېدو شي چې دا نیورون زموږ په جسم کې یو ځای نه بل ځای ته میسیجونه وړي او راوړي او د دې سره د ماشوم هغه اډوکي هم په مضبوطېدو او په غټېدو شي کم اډوکي چې د انسان په وجود کې دننه په روغ ژوند کې په کار راځي او کله چې دا ماشوم 8 میاشتو ته را رسیږي نو د په وجود باندې چې کم وخت دي دا په جوړېدو شي او د دې سره دغه چې کومه سرمنده دا همواره شي او نرمه او پسته شي او کله چې دا ماشوم د 9 میاشتو پوره شي نو دا مکمل تیار شوی وي او د دې سره دا ماشوم چې کم سر دی دا لاندې طرف ته حرکت کول شروع کی چې د دې په مدد سره د ماشوم دنیا ته ډیر په اسانتیا سره بیا راځي نو کله چې دا ماشوم د 9 میاشتو شي نو بیا دنیا ته تشریف راوړي او دا غینه بعد بیا تاسو په شانت انسان ترې نه جوړ شي نو کچري دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپل فرند سره شیر کړئ دا شان میډیکل انفارمیشن د لپاره زمونږ سره اوسئ